نیمه پایلوبې ته د افغانستان د وتلو په ویاړ مشهورې سندرغاړې آريانا سعيد پرون له افغان لوبډلې د ملاتړ په پار ملي سندره ریلیز کړه. افغانستان د شلوریز کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نیمه پایلوبې ته ووت. په روان جام کې د افغان لوبغاړو برياوو او په زړه پورو لوبو په ټوله نړۍ کې له افغان لوبډلې په پراخه کچه ملاتړ رامنځته کړو. که څه هم پرون افغان لوبډلې په نیمه پایلوبې کې له سویلي افریقا ماتې وخوړه او د نړیوال جام سفر یې پای ته ورسید، خو په پراخه کچه د فعالانو او ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا د افغان لوبډلې ملاتړ وشو. دوی د افغان لوبغاړو د انځورونو د لاس په لاس کولو سره وایي همدا بسنه کوي چې لوبډلې مو په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې، پیاوړې لوبډلې یې ماتې کړې او تر نیمه پایلوبې ورسېده. دا هم موږ ته د نړیوال جام د ګټلو په څیر دي. بل لور د هیواد د نایابه غږ مشهورې سندرغاړې آريانا سعيد د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د افغانستان د لارموندنې په ویاړ له افغان لوبډلې د ملاتړ او هڅونې لپاره سندره ریلیز کړه. دغه سندره د ځوانان دی زموږ د خپل افغانستان تر مطلع لاندې په پښتو او دري ژبو ویل شوې او پرون له لوبې څو ساعته وروسته پر یوټیوب ریلیز شوه. پر یوټیوب د دغه سندرې په کیپشن کې لیکل شوي چې ګټل او بایلل د هرې نړیوالې ورزشي لوبې یوه برخه ده، خو باید په یاد ولرو چې زموږ اتلو ځوانانو سږکال د خپل ځان او وطن لپاره لوی ویاړ راوړ. په راتلونکو میاشتو او کلونو کې زموږ د اتلانو د لا ډېرو بریاوو په هیله. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ملي لوبډلې د ملاتړ او هڅونې لپاره په دې څو کلونو کې خورا ډېرې ملي سندرې ویل شوي دي.